د نغمې جهادي خپلوان پیژنئ؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. لیکوال نعمت الله احمدزی. سندرغاړې نغمې د خپل هنري سفر په ترڅ کې خپل هم مسلکي منګل د ژوند ملګری کړ، خو له ډیرو کلونو تیریدو وروسته له نوموړي جلا شوه او له میراغا محمدي سره یې واده وکړ. میراغا د جهادي رهبر مولوي محمد نبی محمدي زوی دی چې د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ په شیخیلو کلي کې زیږېدلی دی. خپله مولوي محمد نبی د محمد ظاهر شاه د حکومت په مهال د ولسي جرګې غړی و او کله چې د خلقیانو او پرچمیانو حکومت په افغانستان کې واکمن شو، نوموړي له نورو ملایانو او اخوانیانو سره پیښور ته لاړ او هلته یې د افغان حکومت خلاف د جګړې اعلان وکړ. د تنظیمونو له ډیریدو سره مولوي محمد نبی هم خپل تنظیم جوړ کړ چې د حرکت انقلاب اسلامي نوم یې پرې کېښود. حرکت انقلاب اسلامي چې ډیر ملایان پکې راټول وو، ډیر طالبان هم د همدې ګوند له کروندې راټوکېدلي. همدا ډول حرکت په جهادي ګوندونو کې له حزب اسلامي او جمعیت اسلامي وروسته بخیر ګوند ګڼل کېده چې د افغانستان په مرکزي او جنوبي سیمو کې ډیر پلویان درلودل. که څه هم دا ګوند د کابل په جګړو کې شامل نه و، خو داسې قومندانان یې ډیر درلودل چې خلک یې له سیوري هم ډارېدل. د هغو له ډلې قاري بابا او مولوي نسیم اخندزاده یادولی شو چې د حرکتیانو په وینا ډیر مړي کړي دي. د معلوماتو نه مخې مولوي محمد نبی چې په شخصي ژوند کې یو نرم مزاجه مولا و، جهادي جهبوت یې د خلکو په جذبولو کې ځانګړی مهارت درلود، خو خپل اولادونه یې تر پایه له جهادي لیکو لرې وساتل. د مولوي محمد نبی محمدي له مرګ وروسته یې زامنو هغه څه وکړل چې د پلار نوم او احترام یې د خلکو له ذهنونو وویسته. مشر زوی احمد نبی محمدي چې د پلار ځای ناستې او نایب ټاکل شوی و، حرکت ګوند ونه ساته او سره له دې چې قرضي مرسته ورسره کوله، د نوموړي د هغه وخت له مخالف یونس قانوني څخه یې ملاتړ وکړ. احمد نبی چې ذهناً ګډوډ او عصبي تکلیف یې درلود، په کمه موده کې ترې ډیر حرکتیان لاړل او د ګوند دفتر وتړل شو. ورپسې موسی هوتک، مولوي قلم الدین او د حج اوقاف اوسنی وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د دې ګوند د بیا رغولو هڅه وکړه. که څه هم اوس دفترونه پرانیستي دي، خو د پخوا په څېر بیروبار پرې نشته. د مولوي محمد نبی نوم هغه وخت په ځمکه ولګېد چې زوی له نغمې سره واده وکړ. په مولوي سر کې د ډېرېدو لپاره د حیرانوونکې وه او هیچا نه منله چې داسې کار به شوي وي، خو د وخت په تېرېدو سره دا هر څه رښتیا ثابت شول چې د هغه جهادي رهبر زوی چې د نورو زامن یې جګړې ته هڅول، خپل زوی نغمه وکړه او د نورو افغانانو برعکس د عیش و نوش ژوند. البته د مولوي نبی زامنو د نوموړي په ژوند هم په اسلام آباد کې د عیاشۍ او بدماشۍ ژوند درلود، خو د پلار له مرګ وروسته یې نور کش هم ورکړ. دا یوازې مجاهدین نه وو چې خپل زامن د جګړې له لیکو لرې ساتل او د نورو زامن د بالا خولې ته ورکړل، بلکې اوسني طالبان هم دغه لوبه کوي. د طالبانو د قطر دفتر مشر شیر محمد عباس ستانکزی اولادونه په دوبۍ او قطر کې زده کړې او کار کوي، خو دی له هغه ځایه د نورو اولادونه د جګړې کولو ته تشویقوي. د یادونې وړ ده چې عباس ستانکزی هم یو وخت د مولوي محمد نبی د ګوند غړی و او دغه ډول د مولوي محمد نبی محمدي او عباس ستانکزی کلي شیخیل او عباس کلا هم څنګ په څنګ سره پراته دي. نو په دې اساس مولوي محمد نبی محمدي د نغمې خسر، میراغا محمدي میړه او شیر محمد عباس ستانکزی هم په لیورونو کې راځي. د نغمې د جهادي خپلوانو هم پخوا ډېر خلک تر تیغ تیر کړي او هم اوس دا کار کوي، خو دوی ځکه په کیسه کې نه دي چې خپل اولادونه یې ښه د عیاشۍ ژوند لري او د میرات مړي جګړه یې د پردو په زامنو روانه کړې ده. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو د الله په امان.